بسم الله الرحمن الرحیم. نه بیا مدثر یمه د عمومي ریاضي زده کړې لپاره ستاسو په خدمت کې یم. راځو نن په ویډیو کې موږ د عددونو ضرب زده کوو چې عددونه څنګه یو د بل سره ضربیږي او ضرب د عددونو څو برخې لري او د دې ترڅنګ ضرب پخپله څه شي ته ویل کیږي. که چیرې موږ لومړی د هر څه نه مخکې د ضرب عملیې ته راسو که چیرې موږ لومړی د ضرب عملیې ته راسو نو داسې ویلی سو چې ضرب چې دی دا پخپله د جمع لنډې طریقې ته پخپله څه ویل کیږي؟ ضرب ورته ویل کیږي. یعنې که ضرب یا هم ملټیپلیکیشن ته راسو نو داسې ویلی سو چې د جمع لنډې طریقې ته پخپله ضرب ویل کیږي. یعنې هغه کار چې موږ یې په جمع کولو د عددونو په جمع کولو په ډېر وخت سره کوو یا هم په هغه باندې ډېر ځای نیسو هغه کار موږ په ضرب کې لنډ کولی سو. صحیح دی؟ لومړی راځو د ضرب برخې پېژنو. که چیرې موږ دلته د ضرب هغه ضربي اجزاو ته راسو یا هم د ضرب برخو ته راسو نو داسې ویلی سو چې عموما په ضرب کې کله چې موږ عددونه سره ضربوو درې برخې موجودې چې په لومړي سر کې باید هغه وپېژنو. د هغه څخه مخکې نور په سوالو کې مخته پسې ځو. مثلا زه یو سوال راخلمه 6 ضرب مثلا 3. صحیح دی؟ تاسې وګورئ دغه 6 او 3 چې سره ضرب کو 6 3 څو کېږي؟ 18 کېږي. 18 په لاس راځي. په دې ځای کې تاسې وګورئ اوس نو تاسو وایئ چې څنګه یې سره ضربوو. په ټوله کانسیپټ باندې زه سر در خلاصوم. فقط راځو دلته یوارې د ضرب برخې پېژنو. په ضرب کې دغه 3 برخې موجودې دي. صحیح دی؟ لومړی دغه عدد چې تاسو وینئ دې ته پخپله موږ ملټیپلیکینډ وایو. ملټیپلیکینډ هغه عدد ته ویل کېږي کوم چې څه رقم کېږي؟ کوم چې ضربیږي. ملټیپلیکینډ څه ته ویل کېږي؟ ملټیپلیکینډ هغه عدد ته ویل کېږي کوم چې ضربیږي یا دې ته موږ د ضرب لومړی جز هم ورته ویلی سو. صحیح دی؟ او یا ضربېدونکی عدد هم ورته ویلی سو. او دلته دغه 3 چې دی دا پخپله ملټیپلایر دی. دا خپله څه شی دی؟ دا ملټیپلایر دی. ملټیپلایر څه معنا؟ ملټیپلایر معنا دا چې هغه عدد چې ضربېدونکی دی د چا سره؟ د ملټیپلیکینډ سره. یعنې ملټیپلیکینډ په دې عدد کې ضرب کېږي. صحیح دی؟ نو دې ته پخپله څه ویل کېږي؟ ملټیپلایر ویل کېږي. او په دې ځای کې دغه کوم حاصل چې تاسو وینئ دې ته پخپله څه ویل کېږي؟ پروډکټ ویل کېږي. صحیح دی؟ دې ته موږ پروډکټ وایو او د دې ترڅنګ یا هم دې ته موږ ملټیپل هم ورته ویلی سو. چې ورته ویلی سو؟ ملټیپل یا هم هغه مضرب هم ورته ویلی سو. خو دا چې ملټیپل ولې ورته وایو دا هم درته وایم او چې پروډکټ ولې ورته وایو دا هم وایو. ګورئ موږ او تاسو څو رقمه اصطلاحې لرو په انګلیش کې. یو چې دی هغه سم دی چې په پښتو کې دې ته مجموعه ویل کېږي. صحیح دی؟ همدارنګه بل ډفرنس دی چې ډفرنس ته هم په پښتو کې موږ توپیر وایو. څه ورته وایو؟ توپیر یا فرق ورته وایو. صحیح دی؟ او همدارنګه بل چې دی پروډکټ دی. صحیح دی؟ ګورئ په دغه ځای کې مو فکر وي کله چې تاسو ته همیشه په سوالونو کې ویل سوي چې د عددونو مجموعه راوباسئ نو هغه ستاسو ته همیشه به تاسو مجموعه د جمع په واسطه راایستلی سئ. د سم څخه هدف دا دی چې د دوو عددونو د جمع حاصل یعنې د دوو عددونو مجموعه. که چیرې تاسو ته ویل سي چې د دوو عددونو ترمنځ ډفرنس راوباسه، فرق راوباسه، توپیر یې راوباسئ نو فرق عموما د تفریق په واسطه راوځي. مثلا زه وایم چې د 9 او د 8 ترمنځ څومره توپیر دی نو خو د 9 څخه 8 منفي کوو یو په لاس راځي. نو وایو چې د 9 او د 8 ترمنځ د یو عدد په اندازه سره چې شي شته توپیر په دې دواړو کې موجود دی. صحیح دی؟ او همدارنګه پروډکټ یا هم د ضرب حاصل ته که چیرې موږ راسو که چیرې تاسو ته کوم ځای کې ویل سوي چې د دوو عددونو پروډکټ راوباسه دا معنا لري یعنې د ضرب حاصل یې راوباسه. دواړه څه په وکړه سره ضرب یې کړه. نو عموما په ضرب یا ملټیپلیکیشن کې موږ 3 برخې لرو چې یو ملټیپلیکینډ دی هغه چې ضربیږي او بل ملټیپلایر دی هغه چې په دا بل عدد کې ضربېدونکی دی یا هم په دا بل عدد کې ضربیږي یعنې دوی دواړه په خپل منځو کې سره ضربیږي. او بل پروډکټ یا هم د دوی دواړو د ضرب حاصل دی. دا د ضرب هغه دوې چې شي سولې د ضرب 3 برخې سولې. صحیح دی؟ ما تاسو ته مخکې د یوې خبرې یادونه وکړه. ما درته ویله چې ضرب پخپله د جمع لنډې طریقې ته ویل کېږي. دا څنګه؟ مثلا که چیرې زه داسې عددونه ولرم چې 6 جمع 6 جمع 6 دا به مساوي سي. تاسو وګورئ 6 جمع 6 دا یې 12 12 جمع 6 دا یې څو؟ دا یې هم 18. دلته وګورئ دغه کار چې ما دلته په جمع کې سرته ورسوئ دا په ضرب کې په لنډ ډول سرته رسولی سو. څنګه؟ 1 2 3 3 وارې 6 په خپل ځان کې 3 وارې 6 څه په سوي دي؟
سره ضرب سوي سره جمع سوي دي. 3 وارې 6 څه په سوي دي سره جمع سوي دي. زه راځم دغه د دې د جمع کېدونکو عددونو دغه شمېر چې څو وارې په خپل منځ کې سره جمع سوي دي دا شمېر راخلم په د عدد کې ضربوم هم ماته دا په لاس راکړي. 1 2 3 3 وارې دي سره کم سوي دي سره جمع سوي دي. نو زه راځم دا 6 راخلم په درو کې څه په کوم ضربوم. 6 چې په درو کې ضرب کو 1 6 6 2 6 12 3 6 18 یا هم 6 ضرب 3 که چېرته تاسو په هوریزنټل طریقه لیکئ هم دا مساوي کېږي په 18 سره. نو دغه د جمع لنډې طریقې ته خپله ضرب ویل کېږي. یا د مثال په توګه سره مثلا 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 دا به مساوي سي. ګورئ 2 جمع 2 څلور څلور جمع 2 شپږ شپږ جمع 2 څو 8 8 جمع 2 دا څو دا هم لس. دا کار په ضرب کې په لنډ ډول سره سرته رسولی سو. 15 وارې 2 په خپله سوي دي سره جمع سوي دي. خو زه راځم دغه 2 ته 15 ور ضربوم. 2 ته چې 15 ور ضرب کې 15 2 به مساوي سي په څو سره په لس سره یا 2 ضرب 15 به مساوي سي په څو سره په لس سره. دلته وګورئ د ضرب لنډې طریقې د جمع لنډې طریقې ته چې ویل کېږي په خپله ضرب ورته ویل کېږي چې درلودونکی د درو برخو دی چې د ملټیپلیکینډ ملټیپلایر او د پروډکټ څخه عبارت. ګورئ اوس نو د ضرب لپاره مهمه خبره څه شي ده. اوس نو تاسو وایئ چې دا څنګه هر څوک وکړي د هر چا خو دا نه دی زده دا څنګه وکړي. ګورئ شبس د ضرب لپاره تر ټولو مهمه خبره چې ده هغه د ټیبلز زده کول دي. د ضرب ضرباني ټیبل زده کول دي. چې مثلا موږ وایو چې مثلا 2 چې دی هغه په 1 کې ضرب کو دا مساوي کېږي په څو سره په 2 سره. دلته دا خبره څه معنا دا درته تشریح کوم. 2 چې په 2 کې ضرب کو دا مساوي کېږي په څو سره په 4 سره او 2 چې په 3 کې ضرب کو دا مساوي کېږي په څو سره په 6 سره. د دې خبرې معنا ته راسي هدف یې څه دی. 2 چې په 1 کې ضرب کې دا معنا چې 2 چې په خپله د 0 سره جمع کې معنا چې 2 په خپله یوازې د هیڅ عدد سره جمع نسی دا مساوي کېږي په څو سره په 2 سره. 2 چې په 2 کې ضرب کې دا معنا چې 2 چې 2 وارې سره جمع کې څو کېږي 4 کېږي. 2 چې په 3 کې ضرب کې مساوي کېږي په 6 سره. دا معنا چې 2 چې 3 وارې سره جمع کې مساوي کېږي په 6 سره. همدارنګه مثلا موږ وایو چې 6 ضرب 1 معنا یوازې 6 په خپله مساوي کېږي په 6 سره صحیح دی. او 6 ضرب 2 دا مساوي کېږي په څو سره په 12 سره. 6 ضرب 3 دا مساوي کېږي په څو سره په 18 سره. او همدارنګه 6 ضرب 4 دا مساوي کېږي په څو سره 6 ضرب 4 دا هم 24. 1 6 6 2 6 12 3 6 18 4 6 24. اوس نو دا څه معنا دا معنا چې 6 یو وارې په خپله 6 کېږي او 6 چې 2 وارې سره جمع کېږي یعنې دا خپله مساوي کېږي په څو سره په 6 جمع 6 سره دا مساوي کېږي په 12 سره. او 6 چې کله 3 وارې سره جمع کېږي دا مساوي کېږي په 18 سره یعنې 6 جمع 6 جمع 6 دا مساوي کېږي په 18 سره. او 6 چې 4 وارې سره جمع کېږي دا مساوي کېږي په 24 سره معنا 6 جمع 6 جمع 6 جمع 6 دا مساوي کېږي په څو سره په 24 سره. دغه د 1 2 3 4 ضربول دا د دوی خپله د دغه عدد شمېر دی صحیح دی. اوس نو که چیرې تاسو دغه ټیبلان زده کړئ ضرب تاسو ته څو نور سره کم کېږي ډېر اسانه کېږي. دا چې دا ټیبلان چې دي په خپله تاسو ته جوړ تیار سته په ټیبلانو کې تاسو کولی شئ چې هغه زده کړئ په اسانه ډول سره او یا خپله چې ځان ته جوړوئ هم یې ځان ته جوړولی شئ. لومړی 6 یو وارې خپله 6 کېږي بیا 6 چې 2 وارې سره جمع کې دا 12 6 چې 3 وارې سره جمع کې دا 18 تر هر څو پورې چې تاسو غواړئ تر هغه ځایه پورې خپل ځان ته جوړولی شئ. دا خو دغه سوله. دغه څه وروسته راځو زه تاسو ته د ضرب هغه ډولونه وایم. البته ډولونه د دوی د ملټیپلایر پر اساس د دوی د ملټیپلایر یا هم د چیش پر اساس د هغه ضربېدونکي عدد پر اساس باندې زه تاسو ته د دوی ډولونه وایم. عموما موږ چې په ریاضي کتابونو کې وایو عموما نو ضرب چې دی یو ته یو خانه‌یي ضرب ورته ویل کېږي صحیح دی. بل 2 خانه‌یي ضرب همدارنګه 3 خانه‌یي ضرب 4 خانه‌یي ضرب دغه رقم دغه ضرب چې دی دا سره کم کېږي د دغه عددو ته ملټیپلایر ته په کتو سره د دوی نوم بدلیږي. که ملټیپلایر چې و هغه یو و دا یو خانه‌یي ضرب دی. که ملټیپلایر 2 عدده و دا 2 خانه‌یي ضرب دی. که ملټیپلایر 3 عدده و دا 3 خانه‌یي ضرب دی. اوس نو یو خانه‌یي 2 خانه‌یي 3 خانه‌یي ټوله یو شی دی نه ټوله یو رقم نه دی طریقه یې مختلفه ده. راځم زه په دروسو کې تاسو ته یو سوال حلوم. لومړی راځم
د یو خانه‌ایي ضرب یو سوال درته حلوم. مثلا داسې لیکو چې 28 ضرب مثلا 6. صحیح دی؟ 28 ضرب 6. دلته تاسو راسئ. دا یو خانه‌ایي ضرب دی ځکه ملټیپلایر څو عدد دی؟ یو عدد دی. نو دا 6 یو وارې په دې کې راخلو ضربوو یې جواب یې دلته لیکو. بیا دا 6 راخلو په دې کې ضربوو جواب یې راخلو چیرې لیکو دلته لیکو. که 6 ټیبل ته راسو داسې ویلی سو چې 1 6 6 2 6 12 3 6 18 4 6 24 5 6 10 6 6 14 7 6 22 8 6 48 8 څو کېږي؟ 48. نو یوې ځای لیکمه او لسیزې څه په کوم پر دا بل عدد حاصلوم. بیا راځمه د 6 د 6 ټیبل تر 3 عدد پورې وایو. 1 6 6 2 6 12 3 6 18 4 مو حاصل و دا پسې څو 22. بل عدد نشته چې دا پر حاصل کو 22 مکمل لیکو. نو 6 ضرب 28 مساوي کېږي په 228 سره. دا خو لومړنی سوال سو. دویم که چیرې موږ راسو مثلا دوه خانه‌ایي ضرب ولرو معنی ملټیپلایر 2 دانې وي. مثلا داسې لیکو چې مثلا 328 ضرب مثلا 2. صحیح دی؟ په دې ځای کې بس څه کوو؟ ګورئ شبس په دې ځای کې که چیرې موږ راسو دلته به لومړی تاسو دغه عدد رااخلئ. البته 3 به هم ورکړو تر څو دوه خانه‌ایي ضرب سي. دغه عدد تاسو رااخلئ یو وار یې په دې کې ضربوئ بیا یې په دې کې ضربوئ بیا یې په دې کې ضربوئ او جوابونه یې دلته لیکئ. څنګه؟ 2 ضرب 8 2 8 14. 14 لیکو یو به حاصل سي. 2 ضرب 3 دا یې څو 14 یو مو حاصل و دا یې 9 دلته یې لیکو. 2 ضرب 3 دا یې 14 راځم دلته لیکم. د اول عدد کار خلاص. اوس د دویم عدد رااخلم دته یې ورضربوم. دویم عدد چې په لسیز کې پروت دی بیا یې د درو سرو عددونو ته ورضربومه خو جواب یې تر دې لاندې نه لیکم بلکې یویز پرېږدم تر لسیز لاندې لیکم. صحیح دی؟ څنګه؟ راځو 3 ته 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18 9 3 21 8 3 24. دا پرېږدم 4 دلته لیکمه 2 حاصلوم. بیا راځم 3 3 دا یې 9. صحیح دی؟ 9 جمع 2 دا یې 10 11. یو به ولیکو یو به حاصل سي. 3 3 9 یو مو بیا حاصل و دا یې پسې څو دا یې هم 10. صحیح سو؟ د هغه څه وروسته راځو عددونه یو د بل سره څه کوو؟ ټوله یویز د یویز سره جمع کوو جواب په یویز کې لیکو. لسیز د لسیز سره جمع کوو جواب په لسیز کې لیکو. سلیس د سلیس سره جمع کوو جواب په سلیس کې لیکو. 6 جمع 0 دا یې 6. 9 جمع 4 دا یې 11. یو لیکمه یو د حاصل. 6 جمع 1 دا یې 9 یو مو حاصل دا یې 8. 0 جمع 0 دا یې 0. یو جمع 1 دا یې څو دا یې 1. دا مو د سوال جواب سو. یعنی داسې ویلی سو چې 328 ضرب 2 دا به مساوي سي په څو سره؟ په 10,814. دا مو د سوال جواب سو. راځم درې خانه‌ایي ضرب ته. د هغې څه وروسته درې خانه‌ایي ضرب ته راځو چې درې خانه‌ایي ضرب هم همداسې دې ته ورته دی. په درې خانه‌ایي ضرب کې هم موږ راځو مثلا 3 عددونه رااخلم. صحیح دی؟ مثلا لومړنی عدد چې دی هغه مثلا 3 2 6. دا راځم ضربومه یې د 1 0 او 3 سره. صحیح دی؟ په دې کې یو وارې لومړنی عدد راخلو په درو سور کې ضربوو 3 6 18. صحیح دی؟ 8 لیکو یو به حاصل کو. 3 په 2 کې دا یې 6. 6 جمع 1 دا یې پسې څو دا یې هم 9. 3 ضرب 3 دا یې څو دا یې هم 9. د هغه وروسته دویم عدد راخلو. ګورئ د ضرب په خاصیتونو کې یو دا خاصیت دی چې هر عدد ضرب 0 مساوي دی په 0 سره او هر عدد ضرب 1 مساوي دی په هغه عدد سره. 0 ضرب 6 دا یې 0. یویز پرېږدم تر لسیز لاندې لیکم. 0 ضرب 2 دا یې 0. 0 ضرب 3 دا یې 0. 1 ضرب 6 دا یې څو دا یې هغه 6. اوس نو دا خو په دریم عدد ورضربوو چې کوم چې په سلیس کې نوشته دی نو یویز او لسیز دواړه پرېږدو په سلیس کې لیکو. 1 ضرب 6 دا یې هغه 6. 1 ضرب 2 هغه 2. 1 ضرب 3 هغه 3. د هغه وروسته راځو ټوله سره جمع کوو. 8 جمع 0 جمع 0 به مساوي سي په 8 سره. 9 جمع 0 به مساوي سي په 9 سره. 9 جمع 0 جمع 6 به مساوي سي په 15 سره. 15 به ولیکو یو حاصل. 0 جمع 2 مساوي سي په هغه 2 سره. جمع 1 دا مساوي سي په 3 سره او همدارنګه 3. نو ویلی سو چې 326 ضرب 103 مساوي کېږي په 15,000 500 څو سره 28. دا مو د سوال
دا و یو خانه‌یي، دوه خانه‌یي او درې خانه‌یي ضرب د هغوی طریقه د حلولو. نو د دې په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.